بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1440 هجري سپوږمیز کال د رمضان میاشتې 9مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وري میاشتې 9مه نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې له نشهیي توکو سره د مبارزې مسؤلینو له لوري 200 جریبه د دغه توکو تر کښت لاندې ځمکه له منځه وړل. دغه مسؤلینو دغه ځمکې له 3 اونیو په ترڅ کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې له منځه وړي دي. په 1401 هجري لمریز کال کې 70,000 ټنه صادراتي توکي بهر ته لیږل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د دغه توکو ټولیز ارزښت 102 میلیونو ډالر دی. او د هرات ښاروالۍ له لوري د 8 ناحیې اړوند د سید جمال الدین افغان واټ پروژه پرانیستل. د دغه واټ د اسفالت پروژه د هرات ښاروالۍ او مل پلاوي په حضور کې پرانیستل سوه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمري یم. په هرات کې له نشهیي توکو سره د مبارزې مسؤلینو د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د څه باندې 200 جریبه نشهیي توکو د کښت د منځه وړلو خبر ورکوي. د دغو مسؤلینو په وینا د نشهیي توکو د کښت په تړاو شاوخوا 40 کسان نیول سوي دي. په لویدیځ زون کې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې او د جنایي د ځانګړي خطې قومندان د نشهیي توکو د کښت شوي ځمکو د منځه وړلو پر مهال د امنیت د ټینګښت په موخه د لازمې همغږۍ ډاډ ورکړ. بشپړ حال په چمتو کړی راپور کې. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د نشهیي توکو تر کښت لاندې 3 جریبه ځمکه ویجاړه سوه. د دې ولایت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې له 3 اونیو راهیسې څه باندې 220 جریبه نشهیي توکي له منځه وړي او 40 تنه یې نیولي دي. موږ خپل د ولس دا خواهش کوو چې بس د دې کښت څخه لاس واخلي. دا یو داسې شوم بوټی دی، دا خو موږ تاسو ضرر وینو چې په میلیونونو انسانان په دې باندې اخته دي. نو موږ دوی ته په وارو وارو هم دا ویلي، اوس بیا هم ورته وایي چې د دې کښت لاس واخلي، که نه خو نو دغسې حال بیا دا رقم شي کښت بیا تخریبېږي او دی به محکمې ته سپارل کېږي. دغه مسؤلین همدارنګه ټینګار کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د نشهیي توکو د کښت د منځه وړلو کمپاین په جدي توګه روان دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې حتی د نشهیي توکو یو بوټی هم وکري. دغه راز امنیتي مسؤلین د نشهیي توکو د قاچاق وړونکو او کروندګرو د نیولو په موخه له سرحدي ځواکونو او د هیواد له لویدیځو ولایتونو سره د لازمې همغږۍ خبره کوي. بدشته الان نمیتونه کش کنه. داخل باغا و داخل باغچه‌ها و اینا جای پنهانی باشه اینا کش میکنه. چی میگه باز مجموعات استخبارات و مجاهدین و مردم اینا همه که خودم همکاریم اطلاع پیدا میکنیم میایم مثل اینجا و خشمه بریدیم مال اینجا میت خراب میکنیم از بین میبریم. په همدې حال کې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان له مخې د نشهیي توکو پیر او پلور، قاچاق او استعمال په کلکه منع دی او له سرغړونکو سره به د قانون له مخې چلند وسي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په 1401 هجري لمریز کال کې څه باندې 70,000 ټنه صادراتي توکي بهر ته لیږل سوي دي. د دې توکو ټولیز ارزښت 102 میلیونه ډالر دی چې ویل کېږي د هیواد د اقتصاد په وده کې اغیزمن تمامیږي. یو شمېر سوداګر او صادرونکي هم د دوی د سوداګرۍ لپاره د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې د اسلامي امارت د هڅو هرکلی کوي. بشپړ حال په چمتو کړی راپور کې. هرات د افغانستان په لویدیځ کې د اقتصادي پلوه د هیواد یو له سترو ولایتونو څخه دی. دغه ولایت له 2 هیوادونو ایران او ترکمنستان سره د پولې په لرلو سره د هیواد د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستر رول لري. په دې وروستیو کې د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر وویل چې په 1401 هجري لمریز کال کې د دوی له لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته نږدې 70,000 او 300 ټنه بیلابیل توکي صادر سوي دي. در سال 1401 از طریق دپارتمنت صادرات و اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 76,300 تن انواع کالای مختلف و نو به کشورهای حوزه خلیج، اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه صادرات داشتیم. د هرات ولایت سیمه ییزه اداره د صادراتو د زیاتوالي څخه هرکلی کوي
او په دې برخه کې زموږ د تجارانو سره د پوره همکاري ډاډ ورکوي او موږ تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زمینه د تجارت لپاره مساعده ده. یو شمیر سوداګر او صادروونکي هم د دوی د سوداګرۍ لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې د اسلامی امارت د هڅو هرکلی کوي. شرکت ما در سال 1401 هجری به مقدار 2000 تن میوه خشک وطنی که شامل مغز پسته، کرابیه، تخم هندوانه، جلغوزه، مغز جلغوزه، توت خشک و غیره صادرات داشته که به کشورهای ممالک اروپایی، امریکایی و آسیایی و آسیای میانه ارسال شده است. هر محصول افغانستان که به هر کشوری صادر میشه به منزلی است که پرچم عزت، افتخار و خودکفایی افغانستان بزرگ در اونجا به اهتزاز در میاد. ما جا داره از همه تلاشگران عرصه صادرات که در این سکتور زحمت میکشن از اونها تشکری و قدردانی داشته باشیم. باید وویل سي چې تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت مسؤلینو تل په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې د ودې لپاره د هڅو خبره کړې ده. د هرات ښاروال او ورسره مل پلاوي لخوا د اتمې ناحیې اړوند د سید جمال الدین افغان واټ د اسفالټ پروژه افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. د ښاروالۍ د اتمې ناحیې اړوند د سید جمال الدین افغان واټ د اسفالټ پروژې کار د 1000 متر په اوږدوالي او 8 متر پلنوالي سره د ښاروالۍ ادارې پراختیایي بودیجې څخه د 18 میلیونو او 140,000 افغانۍ په ارزښت د کاشانه او فراساز ودانیز او سړک جوړولو شرکتونو له لوري د ښاري حکومتولۍ رئیس استاد محمد جاوید مایار، د تخنیکي او مسلکي خدماتو رئیس انجینیر عبدالاله قاضیزاده، د اړوند ناحیې او د څارنې او ارزونې امرینو، د دې ادارې د اړوند څانګو ځینې نورو مسؤلانو، د اتمې ناحیې مخورو او اوسیدونکو په شتون کې د هرات ښاروال الحاج ملا عبدالرازق راشد له لوري افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه د نشي توکو د پلور په تور ونیول سول. د هرات ولایت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت له مربوطاتو څخه 4 تنه د نشي توکو د پلور او 1 تن د نشي توکو د کشف په تور ونیول. له دغو کسانو څخه یو اندازه نشي توکي هم ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 1 تن د غلا په تور ونیول سو. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د 10مې امنیتي حوزې منصوبینو د دغه ولایت له مربوطاتو څخه 1 تن د خلکو مالونو د غلا په تور ونیوی. له دغه کس څخه د کور یو څه توکي ترلاسه شوي او اوس د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو د یو کشفي عملیاتو په بهیر کې 1 تن د مسلکي غلو له ډلې څخه چې له مسلکي لارو یې استفاده کوله د هرات ولایت له مربوطاتو څخه ونیول. یاد کس خپل پر جرم اعتراف کړی اوس تر څارنې لاندې دی. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پنجشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 15 تیتای 11، غوریان لمر 11 درجه 22 تیتای 12، کراخ لمر 11 درجه 21 تیتای 9 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 14 تیتای 12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې له نشي توکو سره د مبارزې مسؤلینو له لوري 200 جریبه د دغه توکو تر کښت لاندې ځمکه له منځه وړل. دغه مسؤلینو دغه ځمکې له 3 اونیو په ترڅ کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې له منځه وړي دي. په 1401 هجري لمریز کال کې 70,000 ټنه صادراتي توکي بهر ته لیږل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د دغه توکو ټولیز ارزښت 102 میلیونو ډالر دی. او د هرات ښاروالۍ له لوري د اتمې ناحیې اړوند د سید جمال الدین افغان واټ پروژه پرانیستل. د دغه واټ د اسفالټ پروژه د هرات ښاروالۍ او مل پلاوي په حضور کې پرانیستل سوه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنه حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس چشتون ته لاس سپارم.